زبان به خفه کېږي نه کو دې ناستو خلکو کې شینوارې پردې کوچۍ مومند خلیل پټۍ زبان ځکه چې دا د خوشحالۍ پروګرام دی زه په خپله شینوار یم اول د شینوارو خبره کوم په دې افغانستان او پاکستان کې د وړو کاتي راغله زمونږ یو شینواری پاکستان ته لاړو هلته یې د مړي تابوت واخیستو او په هغې کې څلور تونې وړې واچولو اوس تورخم کې را روان دی په لاسګاډي کې تابوت اچولی دی خزدګانو دوی دا څه شی دی دوی څه شی دی خو مړی دی په تابوت کې نور څه شی مړی او دوی دا څنګه مړی دی چې نه د خپل خپلوان شته نه د یار دوست شته او ځان له تابوت یې را په مخه کړی دی و دې په دې مړي زما شک دی وایي چې تابوت یې خلاص کړی دی وایي خدای دې بېخو باسه تا خو وړه رابر کړي دي رابر کړي دي وړي دي ورته وایي چې مړی دی بیا دې صاحب په خدای مې دې قسمې ما پکې مړی اچولی و خو چې اوس خدای پاک دوډه کړی دی صاحبه ارزان قیمت کې مې پروګرام ګولو په ارزان قیمت کې مې پروګرام ګول کوچیانو کې نن سبا 3 قسمه کوچیان دي فرست سیکنډ تھرډ فرست کوچیان هغه دي چې صرف د ګډو بیزو او د خیمو سره کار دی دویم نمبر کوچیان هغه دي چې زموږ عام کورونو کې اوسېږي او دریم نمبر کوچیان هغه دي چې په لنګروزو په بنګلو کې اوسېږي نو مالداره خلکو چې کله ما پروګرام وکړو 2 غنټې مې په ځان نظر وچول هغه یو جي صاحب د لاس نه ونیولو ما دې ووروره من خو دې ډېر خوشحاله کړو د کوچیانو پسې م چی ووایه ماله جي صاحب زما محفل کې دا کار دی خلک خوشحالول خندول خو د هغه دا مطلب و چې کوچیانو باره کې یو خبره هوږه ماله جي صاحب بېدبي دي ما بي ستاسو دا یو خبره ډېره مشهوره ده هر یو خبره کې تاسو وایئ چې ویېږئ که چا له اوبه راوړي ویېږئ لږې اوبه راوړه ویېږئ مراد خان څه سو اوس یو ښځه مړه لاړه سړی هم دا دوا کوي ویېږئ یو دوا به وکړي ویېږئ یو دوا به وکړو یو نابلده کس راغی یا په دې خبره نه پوهېدو چې ویېږئ یو دوا به وکړو چې کله چې کېدو پاسېدو دوا یې کوله ویې زه یې موخې مې یو دوا به وکړو ماحول جوړ شو ډېر ښایسته پروګرام به خوند کوي دغسې په مینه محبت کې میوزیک اوري سر دی یو کس سره ډانس اجازه نشته او مګر چې ګډ راښوروي او مګر ملخان یې نو مطلب دا خبره هم دې پر کوله ارزان قیمت کې مې 2 غنټې پروګرام وکړو هر قسم سندرې نخرې پېښې مې وکړې نه چې ګډ را باندې نه چا لاسونه پړه کول او بابا ما ته وایي داسې دې ځان مړ دی وایي چې ګډ خدای دې نه ده او بابا ما ته وایي 2 غنټې د ځان له زړه وشولو یو فارسي ووایه افسوس خبره دا ده ما له فارسي نه راځي دې کې یو لږ راغلو استاد ته وایي چې استاد پرده اول زه حیران شوم چې دا پرده اول څه ته وایي نو استاد ورته ښه صرف دا وکړه اوس فارسي نه راځي ورته ځان نه لګیم دا مې لیمو کې بوروم باز د موتن بس کا بداز مې یادا ساره بداز مې یادا کربلنی مې یادا ساره بداز مې یادا کمی بلبل بشاران ساره بداز مې یادا اوس شو دا اوس فارسي کې سره شته نه کربلنی مې یادا وروره دا سندره مې 4 منډه ویله او ستا سترګو دی په خدای مې دې قسم چې 15,000 روپۍ انعام مې واخېستو 4 منټه مې دا سندره وویله او استادان ما سره پېښور راغلي وو ما ته وایي ډاکټر صاحب دا کومه سندره دې وویله چې دا خلک دې دومره مست کړ او 15,000 انعام دې مې واخېستو ما په خدای رسول کې زه په خپله هم دې پوه شم مالامه بله نورلو اوس زه خپل سیمه امین خان له دا وروم الله تعالی ولا اوس یو ټول ولا اشاره اوس په توجه سره به ورېرونه چې کوم نسای بیا خوند نه کوي کوم نسای اوس چې کله موږ خپل پلیسینګ پلیسینګ موږ څه کوو ګورم څلور ډولونه والا راغله دا ډولونه وسره اوس یو ټول والا لګې دی پټ وتر مخامخ یو غټ سړی ناست و د جیب کې لاس منډلی و نو ده خو ډېر سلو ډول وګول په کلاره لګی و چې مخامخ سړی وکتو جیب کې لاس وکتو څه کوي هغې چې څنګه د جیب نه لاس راویستو لاس کې د نسوارې ګوڼی خو دا خیر شو ما انعام راکړي که چې نسوار یې وکتو اوس تیز لګی دی چې نسوار یې وکتو څه کوي
ګردیز ته چا بوتم دا خو د لوګر کیسه وه ګردیز اوس یو ټول والا شهر اوس اوس لاندې زموږ د ګوري لګی دی او دې کې زلزله شوه زلزله شوه واده والا هم ټول غرواله مېلمانه چې راغلي وه هغوی هم غرواله یو زموږې د ګوري دا ورته پته نشته زلزله ده خو چا خو دې خو وکړه چې دا خلک څنګه اوس ولاړ دی زلزله ده که نه ټول ورسره ډېر غټ و دې هم غرواله چې غرواله په یو دروازه باندې ورغی دا ټول یې ډېر غټ و په دې دروازه کې ونښتو اوس زورونه کوي ټول هم غږوي او خلکو ته وایي راشئ اخلاص مې کوي سره د ثبوت یې ونیوله یو چې څوک سندرې وایي هغې ته ډېر تکلیف وي بل چې څوک کیمرمیني کوي ځکه چې کیمرمین نور د ځای نه خوځېدلی نه چې په یو ځای ولاړ وي دا پکې چې نوي راغله د قلمرۍ دا پکې چې نوي راغله سوچ به یې ورکړو ډېر ښایسته به ته سوچ به یې ورکړی نه وي او بیا چې یو درې میاشتې وشي که نه لکه زوړ شي دوړه مونه ورشوله او بیا شپږ میاشتې پس بیا دا بوش موش هم خالي شي نېشنل پارټۍ ولي خان صاحب راغلی و ولي خان صاحب خو تاسو پېژنئ په پاړه کې ټوله پیرګیان دي اوس ولاړ دی چې زما ورونو زه به دا سړکونه پاخه کړمه زه به دا بجلي راولمه یو حاجي صاحب راپاڅېد ووایي عوامي نیشنل پولټي خلکو چغې دي چې زنده باد یو بل کس راپاڅېد ووایي ولي خون بیا خلکو چغې کړي چې زنده باد چې دا درېیم کس راپاڅېدو د زړه کې دا ویل چې ولي خان هم یاد شو عوامي نیشنل پارټي مې یاده شوه او راشه ته دا غفار خان یاد کړه ده چې څنګه د غفار خان اواز کول دا نوم ډېر شو چې نوم ډېر شو دی څه وایي وایي شاغه پلورې ډېر ګرځېدلي وو یو ملګری تږی شوی و یو ملګری بل ته وایي چې تورو پر زه خو خوله چې تږی شوم لږې اوبه به یې وڅښمه ملګری ورته مخامخ دوکان له لوړ شه هلته چې لاړو هلته پلاستیکي بوشکې ایښې وو پکې خاوره تیل پټرول او ډیزل یو کټوری یې راخیستی دی 2 لیټر ډیزل یې وڅښله اوس نشه دی کورخان کې روډ د پاسه ولاړ دی او د رشکې پیتې کوي دا بل ملګری به راغی ورته تور پر څه چل در باندې وشو دی ورته پام کو چې تیکرو نه کړي څه چل در باندې شوی بس وي تیکرو نه کړي ډیزل مې څښلي کو تیکا تېرو کا خوله چېسټ ټوټې کړه سړي درې زامن وو زامنو ته چا وویل چې لاړ شي د کلي نه مولا صاحب راورئ دا پلار به دله دم کړي نو دا پیریان به دې لرې شي چې مولا صاحب راوستی دی زامنو ته وایي شابه درې واړه دې د پاسه کښېنئ چې دا پیریانه زیر کړمه زامن درې واړه د پاسه سړي د پاسه ناست دي بس بېادبي دې واخلي ډنګ سړي تیزه چولی اوس مولا صاحب ته هغه زامن وایي مولا صاحب وایي دا تیز موږ پلار واچولو که دې پیریانو واچولو هغه دې تیز خو پیریانو واچولو خو کونه ستاسو پلار واچولو اول به تاسو څنګه رسېدا خو شروع دا خو د میک کار دی زه هم دا ماشین لغړی صاحب په کار دی نه همیشه دې شي هرولا دا د یوې نیمې میاشتې ماشوم دی لږ توجه سره به ګورو ښه دا د یوې نیمې میاشتې ماشوم دی دا چې ژاړي څنګه اواز کوي د دې په ګېډه کې چې درد دي څنګه اواز کوي او د اول بچی په مور او پلار ډېر ګراني زموږ شینوارو په غېږ کې چې ماشوم پروت دي او ماشوم ژاړي ژاړي خو چې هغه مېړه ورته چې ستا ورکړه ستا مور ورته وایي چې وایي بچیا ستا د لاس راباندې ډېرې خوارانې تېرې شوي دي دا ماشوم ژړا کومه خو یاره خلک توجه سره مو واورېدو اواز به واورې شور ډېر زیات دی که نه کوم که نه مازدیګر مې لمبور یو شمالي لګي والا
چپ شه معافي غواړم اواز مې لږ ناست دی او بل مته دا د سون نه بغیر نه کېږي زه مشته خور دی آباد مسلم خوشحال آباد او خدای موږ هم د بېلمازه ګورو میډیا دی ګوزار